ما چې راکم آیات مبارکه تلاوت کړه ان الذين كفروا خلق چا کافر دي بیا په کافرو کې يهود دي نصارا دي مشرکین دي مجوس دي سکان دي هندوان دي شل قسمه دي په کافرو کې دا ټول په کافرو کې راځي ان الذين كفروا خلق چې کافر دي من اهل الكتاب د اهل کتابنا چاغوی ته کتاب ورکړی تورات انجیل يهود او نصارا ځکه دا پوه خلقو دا پوهنده طبقه په مقدس مکه باندې الله ذکر ذکر کوي خصوصا نور ټول کافر د دې دلان دي والمشرکین اسوک چې د بوتانو عبادت کوونکي دي دا غوی هغه نسل اولئک دا خلق دا یهود نصارا مشرکین ټول کافر اولئک دا خلق هم شر البریه دا لا اعلان دے تر قیامت پوری چې دا په مخدز مکه باندې ناکار خلق ته شر البریه بدترین ډیر بیکار خلق ته دا په مخدز مکه باندې دا د الله وینا ده سورۃ البینہ کې په 13 سپاره کې دا آیات مبارکه لري ناکار خلق د الله رب العزت د اعلان مطابق د قرآن د اعلان په مناسبت سره په مخدز مکه باندې کافر دا ناکار مخلوق دی اولئک هم شر البریه دا ناکار مخلوق دی د الله اوس بیا خبره ده چې منګ او تاسو شیطان او دغه یو کافر دومره مهنت کړي دي منګ تاسو باندې چې منګ زمنګ او تاسو پزرونه کې خپل قدر پیدا کړلې خپل عزت جو کړلې د دنیا د سيزونو د دنیا د آلاتو په اعتبار سره پاغې کې د ترقې په اعتبار سره دغه يهود او نصارا کافر دا غوي قدر زمونږ استاد سي زړون ترغه چې نه دا خدا سے خلق ته او دا خدا سے خلق